بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، تاسو ګورئ پی ټی این نېشنل خبر پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه زه یم فوزیه بخاري او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب. جی قدرمنو کتونکو، تاسو به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به دا همیشه د ټولو ملګرو ستاسو لپاره دعایي او څنګه چې تاسو ته پته ده چې روزانه ستاسو لپاره د خبرونې مونږ راوړو د 9 بجو نه واخلي لس نیم بجو پورې. په دې کې زموږ دا هم یو کوشش وي چې تاسو مخامخ داسې ستر خلک راولو، داسې د معلوماتو نه ډک خلک راولو چې دغې نه څه ناسه مونږ هم زده کړو او تاسو هم چې کله پروګرام وګورئ نو څه ناسه انفارمیشن چې کوم دی هغه تاسو ته هم ملو شي. آفتاب او ما دا ډیسایډ کړو چې اوپننګ به زه کوم او بیا به د میلمه انټروډکشن دی کې خو د نه هیر شو او دې وجې نه موږ دواړه چې کوم دی پروګرام هم شروع کړو. خو بهرحال قدمونو ستاسو ټولو ډېره مننه چې تاسو موږ سره په سټوډیو کې ډېر خوږ درود میلمه موجود دی، خو د هغې پېژندګلو به تاسو سره آفتاب کوي. بالکل مینوالو، روزانه چې کله موږ راځو نو موږ خامخا دا کوشش وي څنګه چې تاسو فوزي وي چې خامخا داسې میلمانه راغواړو چې هغې سره ګټورې خبرې وشي، زموږ د عوامو ته چې کوم داسې سودمنې خبرې وشي، د کار خبرې وشي، د فایدې خبرې وشي. لکه روزانه داسې پروفیسران د میډیکل د فیلډ نه د ټیم نه موږ راغواړو د کرونا حوالې سره خبرې کېږي، په مختلفو موضوعاتو باندې کېږي او خاص کر د هغې خلکو دپاره د کومو خلکو چې تر کلینیک پورې یا د ډاکټر پورې یا د هاسپټل پورې څه اکسس نه وي، هغې تللی نه شي، هغې کېناستې نه شي، هغې فی نه شي ورکولی. نو زموږ دا کوشش او دا تابعه ده چې یاره موږ داسې خلک راغواړو، تاسو سره مخامخ کېنو، هغې سره خبرې اترې وشي، هغې سره د هغې چې کوم فیلډ دی هغې حوالې سره خبرې وشي. څومره مشکلات دي موږ کوشش کوو چې یاره تاسو هغه کوېسچنز موږ راوچتې کړو او هغه تاسو ته وړاندې کړو، هغې سره خبرې اترې وشي. همدغې لړ کې موږ سره زموږ په سټوډیو کې موږ سره نن کوم پروفیسر صاحب موجود دی، پروفیسر ډاکټر ثناءالله جان صاحب ای پروګرام کې موجود دي. السلام علیکم جی. ډېره مننه. تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو جی. خوشحاله اوسئ. پروفیسر صاحب چې دی پروفیسر ډاکټر ثناءالله جان صاحب هغې ډایرکټر پاکستان انسټیټیوټ اف کمیونټي اپتلمالوجي هم دی او هیډ اف ډپارټمنټ حیات آباد میډیکل کمپلیکس اپتلمالوجي ډپارټمنټ چې کوم دی هغې هم دی او اس پی اپتلمک سوسایټي اف پاکستان چې کوم دی اپتلمالوجیکل سوسایټي اف پاکستان چې دی هغې پریزیډنټ هم دی آل پاکستان دی په سطح باندې. خو ډاکټر صاحب لومړی کوېسچن په پروګرام کې دا لرم جي چې یاره دا دومره کورسې یا دا دومره سیټونه تاسو په یک وخت څنګه سنبالوئ جي؟ ډېره مننه آفتاب او میډم فوزیه. اولا د نورې خبرو نه مخکې خو زه به ستاسو دواړو پروډیوسر صاحب او د پی ټي وي نیشنل ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته دا موقع راکړه. دا د ستاسو د میډیا پرسنلز او زموږ یو جاینټ ریسپانسیبلیټي ده چې خپلو خلکو ته د خپل چې کوم زموږ هیلث اویرنس دی یا چې کوم ډیزیزز دي، بیماری دي، د هغې متعلق معلومات ورکو. زما دا چې کوم تاسو اسایمنټس وې نو زما بیسیکلی خپل چې کوم زما پروفیسر دی ویټریټنل اپتلمالوجي، هغه زه د خیبر ګرلز میډیکل کالج سره یم او د هغې سټوډنټس ته ټیچنګ کوو. ایٹ د سیم ټایم زموږ چې کوم سپیشلیسټ سپیشلایزیشن کوي کوم کسان نو د هغې ټیچرز هم مونږ ګڼلی شو. او بیا دا یو کلینیکل سایډ وي چې کوم عام د ډاکټر نه خلک یو دغه لري چې یاره دی به مریضان ټریټ کوي او علاج به کوي. بیا یو بل ډېر چې کوم فوکس کې نه دی هغه د پریونټیو سایډ دی جی، او پرهیز علاج سے بهتر ہے، پریونشن از بیٹر دین. نو په دغه هکله جی د پاکستان انسټیټیوټ اف کمیونټي اپتلمالوجي دغه اسایمنټ په دې دغه کې مونږ ته ملاو شوی دی جی. او هغه بیسیکلی په دې باندې ده کې چې یاره د ړندوالي چې کوم پریویلنس دی یا بلایندنس چې دی دا څه طریقو سره مونږ کم کړی شو او چې کوم زمونږ آی کیر سروسز دی په دې ټول پروونس کې نو هغه څنګه مونږ امپروو کوی شو چې خلکو ته سروسز ملاو شي، اویلیبل هم وي، اکسیسیبل هم وي او چې کوم د بلایندنس مونږ یو سوشو اکنامیک نیګیټیو امپیکټ پروزي، سایکولوجیکل هم پروزي او سوشل هم وي، اکنامیک هم وي، چې هغې نه مونږ څنګه خپله کمیونټي بچ کړی شو جي. دا چې کوم تھرډ دغه تاسو ایز ا پریزیډنټ اپتلمالوجي دا زموږ جي یو پروفیشنل باډي ده چې هغه آی سپیشلیسټ زموږ د څونه پروونس دي نو هغې کې څونه اکیډمیک ایونټس وي جي، لکه زموږ کانفرنسونه وي، کلینیکل میټینګز وي، ورکشاپ وي، نو دا د دې په امبریلا لاندې کېږي. نو هغه یو اضافي پوسټ نه دی جي، هغه یو اضافي یو ریسپانسیبلیټي ده چې موږ ته خپل اپتلمالوجي کولیګ حواله کړې ده نو کوشش کوو چې هغه سرته ورسوي. ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله دونه پوهه لرئ، دونه په لږ ساعت کې زما او د آفتاب زموږ د ټیم دا کوشش دی چې څونه خلک دې وخت کې ناست دي هغې په هر حواله باندې چې څونه موږ نه کور کېږي دونه انفارمیشن موږ ورکړو. موږ ګورو د انسان د وجود هره حصه چې کوم ده هغه الله تعالی
اهمه جوړه کړې ده. یو د جسم حصه موږ دا نشو ویلی چې دا اهمه نه ده، خو سترګې داسې یو د الله تعالی یو غټ نعمت دی چې دا چا سره نه وي نو دغه نه تپوس وکړه چې بیا څه. نن سبا چې موږ ګورو زموږ په دې ملک او بیا په خصوص توګه باندې چې کله موږ د خپلې صوبې خبره کوو، د خیبر پښتونخوا خبره کوو، نو دلته کې څه قسمه مسایل تاسو د سترګو په حواله باندې ګورئ؟ صحیح ده جی. اول خو جی تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه، زموږ دغه مو آسان کو، زموږ چې کوم دا فیلډ دی او د سترګو د بیماریانو علاج او د دې پریونشن، نو د سترګو اهمیت خو د دې نه دغه کېږي جی چې زموږ باډي ته زموږ برین ته 90% معلومات چې زی دا د سترګو په دغه ذریعه رسیږي. نو موږ چې کوم څونه ریاکشنز کوو، څونه ریسپانس کوو د خپل سرکمسټانسز کې انوایرمنټ ته، نو هغې کې ټولو نه زیات انپوټ زموږ د سترګو په ذریعه دی. نو تاسو د دې نه اندازه کولی شئ چې خدای مکه دغه مسلې نو څونه افیکټ کیږي، به زموږ کوالټي اف لایف په څونه افیکټ کیږي دغه کیږي. زموږ جی چې کوم روټین کې زیات کم پرابلمز دي او هغه په وجه لکه د بلایندنس یا ویژوال امپیرمنټ چې نظر کم وي، هغې کې ریفریکټیو ایررز دي، لکه د چشمو ضرورت خو اړو خلک خبر نه او هغې چشمې نه یوز کوي، نظر یې کم وي، ټول عمر هغه ځان ورته بد ښکاري یا معلومات ورته نه. دا خو چې هغه کسان دي چې چا سروسز اویلیبل اویل کي او هغې راورسي او چشمې وله ته ورکوي او هغه نه یوز کوي. ډېر خلک خبر هم نه وي. مونږ ته داسې مریضان راشي جي چې هغې ته چشمو ضرورت وي، د ورکوټیوالي نه ورته اړو پته نه وي چې هغوی که نظر هم دونه دی چې څونه مونږ یا په یو سترګه وي یو سترګې کار کوي یو نه کوي جي ډېر ایگزیکټلی. دغسې بیا زموږ جي چې دویم کوم غټ کاز دی او کامن یعنی عام خلکو کې ډېر زیات دی، هغې نه بلایندنس یا نظر کمې، هغه د پردو دغه دی جي. سترګې باندې پرده چې راشي. ایگزیکټلی جي. دا بیسیکلی قدرتي سترګه کې یو غمې وي، نو یوزولي عمر سره نور کازز هم کیدی شي، خو یوزولي عمر سره تت شي. اول پکې خلک ویني چې تت شي بیا نه ویني جي، نو موږ هغه غمې لري کو بل غمې ورته ولګو. نو دا یو کامن کاز دی او خلکو کې ډېر زیات دی او د بلایندنس یو ډېر دغه کې راځي یوزول چې کوم دا موږ وینو خلک. ډاکټر صاحب تاسو د غمي خبرو که بخښنه غواړم، ډېر خلک دا پوښتنه کوي، دنم یو پوښتنه چې داسې وکړه زمانه چې یاره یو توري اوبه دي یو سپینې اوبه دي، زموږ د خلکو کې دا شی ډېر زیاته غري. نو لکه توري اوبه راغې دغه او بیا سپینې اوبه چې دي لکه کیټریک. بالکل جی. دا کوم چې کیټریک یا ما درته ووایي چې پرده، دا بیسیکلي همدا سپینو اوبو ته وایي، کیټریک دې ته وایي جي. تورې اوبه اردو کې ورته کالا موتیا وایي، پښتو کې ورته موږ تورې اوبه وایو، او زموږ ټیکنیکل یا انګلیش کې ورته موږ ګلاکوما وایو جي. ګلاکوما هغه ځان ته داسې بیماري ده جي چې سترګو پریشر یې خپل یو نارمل لیول وي. څنګه چې بلډ پریشر یې داسې ایگزیکټلی جي. د سترګو یو خپل پریشر یا چې زیات شي، نو هغه شاته رګونو باندې زور راځي او ورو ورو نظر خرابوي. نو اول شروع کې چې د ساید نظر خرابېږي، نو چې دواړه سترګو کلاوي نو اډو مریض ته پته نه لګي، او بیا چې سنټر کله خرابېږي که نه جي، نو بیا اینډ سټیج بیا ایرریورسیبل لاس شوی د نظر. د ډاکټر صاحب تاسو خبره کوي، خو د ساید نظر څه مطلب؟ لکه یو طرف نه تاسو چې سترګې باندې ګورئ یو خو د ته مخامخ چې څه ته ګورئ هغه ښکاري که نه جي، او ایټ سیم ټایم تاسو ته ړخ ړخ تم جي ښکاري. نو دا ګلاکوما کې یا تور اوبو کې اول دا ساید نظر خرابېدل شروع شي او بیا سنټر خرابېږي. د سیمټم دي یعنی شروع والا علامات دي دا. ایگزیکټلی جي. خو سیمټم داسې به ووایي جي چې دا لږ موږ ورته سایلنټ کیلر اف سایټ وایو جي، د نظر پټ غل جي. مریض یې نه شي اپریشیټ کولی انټل چې ډېر لیټ سټیج او سنټرل ویژن خرابېږي. نو دغه لحاظ سره جي دا ګلاکوما دا هم د پردو او د ریفریکټیو ایرر یعنی د چشمو ضرورت د دې پسې دریم کاز دی جي، د نظر کمې او د بلایندنس که نه جي. نو ډاکټر صاحب دا دومره یو تاسو وایي چې سایلنټ کیلر دی، دومره یو خطرناک څیز دی، نو بیا عام خلکو له څه پکار دي چې سیمټمز یې نه وي، او چې سیمټمز یې رام شي نو بیا ډېر لیټ شوي وي، څه عام کس له څه پکار دي دا جي؟ د دې لکه ټولو نه جي ضروري دا ده چې ریسک فیکټر سره هغه دغه کي او هغې ته خیال وکړي. نو ایج دی کې ټولو نه یو لوی ریسک فیکټر دی. لکه 40 نه چې به کم کسان دي نو خامخا هغې ته د آی یو چیک اپ پکار وي جي، کال کې یو ځل جي. خو 40 باندې 40 ایج باندې خاص کر د ګلاکوما د پاره سکرینینګ ضرور پکاري. کیدای شي مونږ خلکو کې داسې وي چې هغې ته ګلاکوما وي او هغې ته لا پته نه لګېدلې که نه جي. نو دا تاسو چې کومه خبره ده په دې حواله ډېره ضروري ده چې آی چیک اپ وشي جي 40 او بیا اکارډینګ چې ډاکټر څنګه
اډوایس کوي نو هغه پکار دی. ډاکټر صاحب تاسو خو لکه په هاسپټل کې پریکټس وي بهر هم پریکټس وي د پیشنټ سره زیات تر تاسو ژوند وي دین علاوه ډایبیټک یعنی د شوګر د وجې نه هم د انسان کم نظر باندې کوم اثرات پروزي نو یو خو دغه شو یو تاسو دغه خبرو که د ګلاسز وغیره چې استعمالیږي بل ګلاکاما شو دغه شو نو په دې کې مین نن سبا کم شی دغه دی زیات تر خلکو ته کیدی شي ډایبیټک واله دي کیټریک دی دا بل دی جی بالکل جی دا ټول جی کامن کازز کې راځي خو دا تاسو چې کوم دغه مینشن کو زه په دې حواله لږ زیات خبرې کول غواړم. ډایبیټیز تاسو ته جی پته وي دا یو داسې بیماری ده یو هارمون وي موږ ورته انسولین وایو جی او هغې یا خو د هغې لیول کم شي یعنی د هغې او یا د هغې تاثیر کم شي جی نو هغې په وجه بیا موږ چې کوم فیچرز راځي په باډي کې که نه نو هغې ته موږ بیا ډایبیټیز په شکل کې وایو او دا تقریبا د زموږ د باډي هر یو پارټ باندې اثر لري جی او هغې کې سترګې یو ډېر موږ ورته ډایبیټک ریټیناپتي وایو نو چې کوم سترګو شاته رګونو پرده ده جی نو هغې کې چینجز راشي او هغې په وجه بلایندنس کیږي او دا په ټول ورلډ کې ګلوبلی دا د بلایندنس چې په ورکینګ ایج ګروپ کې ټولو نه کامن او لیډینګ کاز دی یعنی ډېر زیات خلک د دې په وجه زیات روندوالی د دې د وجې کیږي د دې په وجه کیږي جی او په ورکینګ ایج ګروپ کې جی چې کوم خلک کار کوي او پروډکټیو دغه وي جی زموږ سوسایټي دپاره نو آپ کې دې کې ډېر دغه کیږي دې کې جی لکه ایج څنګه تاسو خبرو کو یا د چا چې لکه ډېر چا 10 کاله شوګر پاتې شوي یا 15 کاله شوګر یا چاته ریسنټلی شوګر شوي دا خو انسان ته پته نه لګي بالکل د دې بیا چې کولو د 70 کې کار دی چې او دا ډېر امپورټنت خبره پدې شو جی چې زموږ چې وینو موږ د مریضان راځي نو اکثر کمپلیکیشن سره راشي د شوګر په وجه په سترګو کې کمپلیکیشنز هغې پریزنټ کیږي لکه رسیدلی وي ازیته جی هغه رسیدلی او هغه یعنی د دې دغه دا دی جی پروتوکال چې شوګر معلوم شي جی نو اول به د سترګو ډاکټر ته ځان ښی ورسره یعنی شوګر ډاکټر له خو به چې کله د شوګر ډایګنوز شو پته ورته ولګېږي ایگزیکټلی جی نو آی چیک اپ منډیټري شو چې تاسو وایله ځئ بیسیکلی دې کې دوه ټایپ سي تاسو اورېدلي ټایپ 1 او ټایپ 2 شوګر کې نو دا ټایپ 2 ډېر کامن دی او هغې دا پروتوکال دی جی ټایپ 1 لږ ماشومانو کې کیږي نو د هغې ډیټیکشن ارلی وي دا ټایپ 2 داسې دی چې ډیلی کیدی شي د دې ډایګنوزز جی سیمټمز شروع کیدی شي هغه پک نه کی مریض او ډیلی شي جی نو کلونو پورې او دا بل چې کم دی یوزولي چې زر کم ډیټیکټ کیږي نو چې معلوم شي نو که ایج مطلب دا چې پیوبرټي ایج وي که نه چې سړی ځوانېږي نو دغه ایج نه که مخکې وي نو یا پې 15 کاله تیر شوي نو بیا پکار دی چې چیک اپ وشي او یا پې که د ځوانۍ عمر راشي نو بیا جی هغې چیک اپ پکار وي ډاکټر صاحب دا ځینې خلک وایي زه کلر بلایند یم جی جی کلر بلایند څه ته وایي کلرز ورته نه ښکاري واقعي داسې شی دی دا د څه وجې نه وي د دې څه نقصان وي سترګو ته کلر بلایندنس یوزولي خو چې کوم زموږ د رګونو پرده ده هغې کې خپل ریسپټرز وي او د هر کلر دپاره خپل ریسپټرز دی جی نو یوزولي چې کوم ریډ گرین دی یا داسې دي ډېر بیماریانې داسې چې هغې کې هم دا افیکټ کیږي او پیدایشي هم وي کنجنیټل هم وي نو د دواړو په وجه کیدی شي چې د اکوایرډ ډیزیزز یا بیمارو او چې پیدایشي کم وي د هغې په وجه هم کیدی شي نو دا چې کوم بیماریانې وي د دې خو ټریټمنټ یوزولي وي جي او چې کوم دا کنجنیټل کلر بلایندنس وي هغه یوزولي نور ټیک وي لیکن لکه هغې خپل سروایو کوي جي کلرز دي چې هغې باندې هغه ورته په نظر نه راځي او هغې ډفرنټ شیډز کې ورته ښکاري لکه ریډ به ورته ریډ نه ښکاري خو هغه به ورته ویلی شي چې دا ریډ دی هغه ته د ریډ شیډ بدل وي جی نور د دې څه نقصان نه وي سترګو نور داسې جی غټ نشته خو څه فیلډز داسې دي لکه اوس پایلټ ته هغه اپلای وکړي نو کیدای شي هغې ریجکټ کړي چې یاره دا ده نو څه فیلډ داسې چې هغې ریکوایرمنټ دا دی چې کلر بلایند ډاکټر صاحب افتاب هم څه تپوس کوي خو زما ذهن ته یو کوېسچن راغی افتاب بیا تاسو خپل سوال وکړئ د وړوکوالي نه د ډېرو خلکو چې کله د نظر خبره موږ کوو د لرې نظر کمزوری دی لکه د ډېرو خلکو په خصوص توګه باندې زموږ چې کوم نن سبا دا انوایرمنټ دی کوم خوراکونه دي په دې کې دا څیزونه عام په نظر موږ ته راځي د نږدې نه چې کله دا نظر وي دا د ریډینګ دپاره چې خلک عینک لګي نو خلک وایي چې ایج د کله زیات شي نو دا به درته خامخا لګي واقعي داسې ده بالکل جی ان جنرلی دا سټیټمنټ بالکل صحیح دی او څلوېښتو ته چې نږدې شي جی نو زموږ د سترګو کې ما څنګه ووایي خپل یو قدرتي غمی پروت دی نو هغې کې دا کوالټي ده جی چې کله ته نږدو ته ګورې نو هغه خپل هغه پاور بدل کړي او نږدو ته فوکس شي جی
خو ایج سره د دې د پاور کې فرق راځي جی او هغه بیا نږدو ته فوکسینګ او ویک کیږي رو نو چې کله 40 ته ایج نږدو شي نو چې کوم نارمل ریډینګ ډسټنس دی جی نو هغې کې پرابلم راشي نو بیا هغې ته چې تاسو نږدو ته ګورئ نو بوج به پرېوځي سټرین به پرېوځي درد به وي سترګو کې نو بیا به ګلاسز جی اچول غواړي خو څه کسان داسې وي چې مخکې نه چشمې یوز کوي مونږ ورته مایوپیا وایو چې هغې ته نږدو ښکاري لرې نه ښکاري لرې د چشمې اچوي نو هغه خلک چې بیا دې ایج کې دا ایډوانټیج چې هغې چشمې لرې کړي نو هغې ته بیا نږدې ښکاري جي نو هغه دغه یو پازیټیو خبره اصل کې چې د سترګو لکه سترګه موږ ته یو وړه دغه ښکاري خو د الله تعالی لوی نعمت دی بالکل او په دې کې واقعي چې ډېر فیلډ دي مختلف فیلډ دي بیا سب سپیشالټي پای کې بیا چې کوم کار روان دی کوم موږ سره پروفیسر دی ماشاءالله بیا زموږ سنټر اف ایکسلنس دی حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته سنټر اف ایکسلنس ویل کېږي جی او خیر خبره پکې په ډایبیټک باندې کېده ډاکټر صاحب یو په دې کې د ډېر خلک داسې راشي هغې وي چېرې زما په سترګو کې وینه راغلې ده نو په دې کنسپټ باندې ډېر خلک پوه نه دي نو آیا دام د ډایبیټک د دې وجې نه کېدی شي که دام د ګلاکاما یو هغه دی جي زه به دا چې څنګه ما تاسو ته وویل د شوګر کې ایون د ټول باډي پارټس افیکټ کېدی شي او څونه ازادي یعنی دې کې مونږ یو 3 آزاده باډي داسې دي چې هغه ډېر سپیسیفیکلی مونږ خلکو ته یادو هغې کې یو ګردې دي کډنیز چې هغه پکې لکه سپیسیفیکلی افیکټ کېږي ټارګېټ آرګن دی یو آیز دی جی او بل مونږ یو دغه مونږ کوټ کوو یو سټیټمنټ چې یار د ډایبیټک پیشنټ به خپل خوم داسې خیال ساتي څنګه د مخ ساتي د هغې د صفایي ځکه چې هغې ته چې کوم بلډ سپلای ده یا وینه ورځي او یا چې کوم د دماغ نه رګونه سنسیشن یا دغه دپاره ورځي دواړه ویک شوي جي نو هلته معمولي زخم هم زیات شي او بیا کله کله تاسو به لیدلي خدای مکه پتې کټ کول غواړي چې یاره نور بدن ته نقصان وي نو دا خو جنرال باډي کې تاسو چې کوم سپیسیفیکلی تپوس وکړو سترګو باره کې نو د سترګو هم چې دغه دی چې تقریبا ټول پارټس د سترګې د شوګر کې افیکټ کېږي لکه زمونږ دغه زیات فوکس دا وي چې جوړې شاته د رګونو پردې نقص دی هغه زیات لږ خلک فوکس دي پې او خلک ترې ړندېږي خو د چې کوم د زمونږ د بڼو جړې دي د دې سوزش دې باندې دا خلکو وایي غولن کې راوخته دا ورسره چې کوم آکولر سرفیس انفیکشن دی لکه د اوله پرده د مونږ ورته کرینه وایو ورسره کنجکټای وایي د دې انفیکشنز که نه جي بیا شاته چې ځو نو مونږ مطلب دا دی چې پرده راتلل دا هم د شوګر مریضانو کې زر راځي جي دا تورو اوبو زیات سچویشن دی ورسره هغه پکې جوړېدی شي او بیا چې مونږ پوسټیریر سیګمنټ ورته وایو جي نو د رګونو پردې مخې ته داسې جیلی پرته وي جي نو چې کله شوګر کې د رګونو پردې کې نقص شروع شي نو هغې چې کوم رګونه دي هغې نه لیک هم کېږي جي نو او ورسره هغې نه د رګونو پردې کې هم بلډ راتلی شي جي او پړسوب هم جوړېدی شي او چې کله دا لږ اډوانس سټیج ته راشي نو نوي رګونه جوړ شي ځکه چې بلډ سپلای کمه شي وینه کمه شي رګونو پردې ته نو هغه داسې فیکټر پروډیوس کول شروع کړي چې د هغې په وجه نوي رګونه جوړ شي او ان رګونه جي بیا ډېر کمزوري رګونه وي د نارمل رګونو په رنګ نه وي نو ایون نارمل چې کوم زموږ آی موومنټس دي هغې سره هم هغه بلیډ کېږي او دا سترګه وینې نه ډکه شي او دا یو اډوانس سټیج دی یو کمپلیکیشن دی یکدم نظر لاړ شي او سړي ته نه ښکاري ډاکټر صاحب ډېر خلک موږ ټول خلک عادت یو بیا په خصوص توګه باندې دې وخت کې په کلو کې هم خلک دا پروګرام ګوري او زیاتره هم په کلو کې کتی شي موږ خلک په سیلف میډیکیشن باندې ډېر زیات عادت یو بالکل مثلا یو ګولۍ سره یا یو دوايي سره زه ښه شوم نو هغه به زه بل چاته بل عمران واخلي بلم دغسې د سترګو چې کوم دا میډیسن دي فرض که چا د سترګو مسله وي نو دا سیلف میډیکیشن په سترګو کې څومره حده پورې خطرناک دی او بیا دې سره سره تړلی بل کوېسچن چې اکثر خلک د یو بل دا سلای ډېر خلک رانجه لګوي یا دا د یو بل استعمالول څونه حده پورې د دې نقصان دی ټیک ده چې ول بس تاسو ته اول تپوس چې تاسو وکړو نو بیسیکلی جی دا سلایي والا خو جي داسې ده جي چې زموږ یو بیماري ده موږ ورته ټریکوما وایو جي نو او پښتو کې ورته کوکري دي سترګو کې دي جي نو د دې په حواله دا دی چې هغه اکثر دا چې کوم زموږ مدرسې دي یا یو کور کې که څوک یو سلای استعمالوي او بل هم یوز کوي رانجه پورې کوي که نه جي نو هغه ټول د هغې سره یو نه بل ته لګي جي نو تاسو یې که ټریټ هم کوي بیا لاړ شي بیا انفیکشن دغه کې راشي جي نو په دې حواله هغوی وایي چې یاره فیس هایجین مخ لاس وینځل او دغه ایوایډ کول بیا که خامخا څوک ضرور لګوي نو سلای صفا ساتل او صرف ځان له ساتل جي
نو دغه دا سیلف میډیکیشن والا ډیره امپورټنٹ خبر ده چې او ډیره ضروری ده. اخو په میډیکل فیلډ کې چې یو کې نه دی پکار، او بیا په آی فیلډ کې یوزولي زمونږ دا دغه داسې وي چې خلک راشي وایي سترګې مې خارښ کوي یا الرجي ډیفرنٹ قسم دي. نو دې کې چې څونه تیزه دوایي چې یوز کوي هغې خوشحاله یا خارښ او دغه یې کم وي، اسود کم وي، خو د هغې نه بیا کمپلیکیشن راځي، سترګو کې تورې اوبه جوړې شي، پردې راشي جي. او موږ دا وینو چې اکثر دا ینګسټر راشي او وړاندې شوي جي د دې دوایانو په وجه جي. نو دا ستاسو جي ډېر امپورټنټ دغه دی چې د خلکو ته پته ولګي چې په خپله مخه دوایي نه اچوي. خلک د موږ چې کوم ډایبیټک ریټینوپاثي والا خبره کوله، د دې ریشو زموږ په ملک کې خاص کر بیا زموږ په صوبې کې څه ده، په نړیوال سطح باندې د دې څه دغه دی بیا څه پوزیشن دا ډیره موده خو به جي موږ د چې کوم دلته سرویز هغسې نه و چې موږ به بهر چې څونه سرویز به کله ویسټرل پاپولیشن کې یا کنټریز کې، نو هغه به موږ دلته ایکسټراپولیټ کول او اندازې به مو کولې جي. زموږ دې چې کوم څه سرویز وشو د شوګر باره کې اول وشول جي، نو هغه دی وی چې یاره 5 to 10% ریشو کې خلکو کې شوګر شته دی لکه. او ریسنټلی جي یو زموږ پاکستان انډوکراین سوسایټي ده، نو هغې یو سروې کړې ده جي، او د هغې لږ یو الارمنګ غوندې ریزلټس راغلي دي، او هغه دا دی چې پاکستان کې تقریبا 16% کسان یعنی اباوټ 20 ایرز دی ټولو ته شوګر دی جي. صحیح دي، یعنی اباوټ 20% ډیر زیات شی دی جي. او بیا تقریبا 11% داسې دي 11% چې هغې به څه موده کې شوګر شي جي، موږ به ته پری ډایبیټک هغه وایو انډیویجول. نو هغې ته داسې دی چې کیدای شي کال کې 2 کالو کې 6 میاشتو کې هغې شوګر شي جي. نو دا چې اوس کوم یعنی چیلنج موږ ته پروت دی چې آلموسټ 16% خو دي او 11% نور داسې دي چې به دغه شي، نو دا اوس تاسو په خپل پاپولیشن اپلای کوي جي، او تاسو وګورئ چې څونه لوی چیلنج موږ ته پروت دی. شوګر خبره تاسو کوم وکړله، افتاب تاسو هغه بیا تاسو کې د شوګر تاسو چې کله خبره وکړله، نو د دې که دلته زموږ ریشو دونه ډیره زیاته ده، د دې وجوهات څه دي؟ زموږ انوایرمنټ دی، زموږ خوراکونه دي، زموږ پروفیشنز دي، یو دا بل دې سره تړلی کوېسچن په فاسټنګ کې او په رینډم کې یعنی په نهاره باندې او په مړه باندې موږ څنګه دا معلومولی شو چې زموږ دونه شوګر چې کوم دی هغه پکار دی، او بنده ته به څنګه پته لګي چې واقعي ماته شوګر دی؟ صحیح ده جی. په اسانه که در نظام خلاصوم نو دا به وایم جي چې شوګر ډاکټر به راوغواړو نو ورته صاحب هم راوغواړو. ټیک ده جی. خو زموږ چې تاسو که وکته جي نو ټایم سره زموږ لایف سټایل ټوټلی چینج شو جي. مخکې به خلکو فزیکل اکټیویټي ډیره زیاته وه جي، او دا اوس ډیر سیډنټري لایف دی، ګاډي اویلیبل دی، ټوله ورځ ناسته وي، ټي وي ته ناست وي، بل څه ته ناست وي. دا یو جي ډیر دا یو لوی فیکټر دی چې ډایبیټیز کې. بیا جینیټیک فیکټرز هم وي جي، لکه مور او پلار ته یې نو زیات چانس دی چې یاره ماشومانو کې وشي، دغه کې وشي. دا جنک فوډ راغلی دی چې تاسو وینئ، خواږه شیزونو استعمال کنه جي، نو دا ټول شي اوبیسټي جي، دا ټول ریسک فیکټرز دي، او دا اوس تاسو ته ټول یعنی پته لګي چې دا ډیر زیات شو په دغه کې. دې سره جي لکه چې د شوګر په وجه چې کوم سترګو کې افیکټ راځي جي، نو دا غي د پاره هم ریسک فیکټرز دي، څنګه شوګر د پاره دي جي کنه. نو لکه اوسه خدای مکه تاسو کې چاته هم شوګر دی او ماته هم خدای مکه شوګر دی، نو چاته به زر خدای مکه سترګو کې نقصان شروع کیږي. نو هغه داسې دي چې لکه چاته شوګر می ور سره سونه زیات ټایم د پاره دغه ټایم، لکه چاته 15 کال نه چاته 10 کال، نو 10 کالو والته زیات چانس دی، هغه به زیات سترګې متاثر کیږي. بیا خدای مکه چاته بلډ پریشر ور سره، وینې چربي زیاته وي، ګردو مسله وي، سموکینګ کوي، وینې کمې وي، دا ټول خلک جي هغه یا پریګننسي راشي فیمیل پیشنټ یا پیوبرټي ایج راشي، نو دا ټول جي ریسک فیکټرز دي. او دې سره چې کوم سترګو رګونو کې چې کوم مسله راځي، رګونو پرده کې موږ ورته ډایبیټک ریټینوپاثي، نو هغه ایگزیجریټ کیږي جي، زرم راځي او کمپلیکیشنز تم بیا زر د دې جي ټریټمنټ لکه څنګه تاسو ډایبیټک ریټینوپاثي کې دغه هر څنګه پیشنټ به تاسو راځي، بیا د دې ټریټمنټ په کوم دغه باندې کوي شو، یا د کې بیا ټرانسپلانټیشن هم کیږي کنه کیږي پکې جي؟ ټریټمنټ جي موږ سره آپشنز شته دي. د دې اول لغه بدای جي چې دا په ټایملی موږ ډایګنوز کو جي، نو بیا به د دې بلایندنس پریونشن موږ کولای شو او ټریټمنټ په ټایم وشي. نو هغه کې ټولو نه امپورټنټ هماغه خبره ده چې تاسو وختي تاسو کو چې دی به کله ډاکټر ته ځان خی کنه. نو شوګر مریضان چې په ټایم راځي،
یعنی یو ځل چې هغې شوګر معلوم شي نو چیک اپ وشي، بیا که د هغې سترګو کې هېڅ تکلیف هم نه وي نو کال په کال به ضرور راتلل چیک اپ پکار دي ول او خامخا که څه تکلیف وي نو د ډاکټر هدایت مطابق که 9 میاشتو کې راغواړي، 6 میاشتو کې، 3 میاشتو، ډیپینډ کوي چې هغه سترګو کې نقصان څونه دی، څونه حد پورې دی. نو دغه لیول باندې نو چې دی په ټایم راځي جي نو د دې ټریټمنټ موږ سره آپشن شته، یعنې سترګو رګونو کې که پړسوب لکه چیک اپ چې کوم دی هغه ضروري دی چې کېږي. Exactly. ښه ډاکټر صاحب مخکې به موږ چې کله واړو نو موږ به کیلونې غوښتلې مختلف قسمه، اوس داسې یو دور ته موږ داخل شو چې ماشومان ټچ موبایل غواړي، ټیب غواړي، موبایل غواړي. زموږ په ټول سوسایټي کې تاسو وګورئ د موبایل استعمال چې دی هغه د حد د سوا دی، که هغه نارینه دی، که زنانه ده، که ماشوم دی، استعمالېږي خلک. د دې څونه حده پورې په سترګو باندې سر دی څومره نقصان ورکوي دا سترګو ته، او څه داسې وکړو چې دا نقصان نه ورکوي سترګو ته؟ جی تاسو جی دا خو ډیر امپورټنٹ کوېسچن وکړو او د سترګو په حواله هم جی دا یو ډیر لوی کنسرن دی چې څونه په یعنی دنیا کې څونه ماشومان دي جی هغې ته اوس یو هوم ورک دا ورکوي چې تاسو به بهر لوبو لوځئ، یعنی چې کوم مخکې به مونږ کول کرکټ به کولو، فوټبال به کولو، هغې وجه دا ده چې دا نیر ګیجټس نږدو دا چې څونه آلات دي، که موبایل دی که ټابلیټ دی، دا شیزونه چې یوز کوي نو دې سره یو سترګو کې یعنی مونږ هغه وایي چې لنډ ویني لرې نه ویني، مایوپیا ورته مونږ وایو یا شارټ سایټډنس، دا یو ډیر زیات شو جي، ټولو ته د چشمو ضرورت را پیدا شي ماشومانو کې جي، نو دا یو ډیر لوی کنسرن دی پکې. بیا مشرانو کې دا چې ته ډیر زیات دی شیزونو ته وګورئ نو ډراینس شي کنه د سترګو سړی بلینکینګ نه کوي کنسنټریشن په وجه، نو هغې سره داسې فیلینګ چې یاره سوځي سترګې یا ګریټینس پکې کیږي کنه چې یا لږ ډېر، نو دا ځان ته جي هغې سره راځي لکه. نو دې سره سره ایون صرف آی کې نه جي د دې سایکولوجیکل امپیکټ هم ډېر زیات دي او هر اړخ ته د دې پرابلمز دي، هیډ ایک ورسره کیږي، انسومنیا، خوب نه ورځي ماشومانو کې ټوله شپه بیا ویښ ناست دي کنه. ډاکټر صاحب د خوب خبره تاسو وکړله، خوب که موږ وګورو نو انسان د ټول وجود دپاره ضروري دی، دغه د برین دپاره، دغه اکټیو اوسېدو دپاره، د سترګو دپاره 24 اورز کې څومره خوب چې کوم دی هغه د لوی دپاره او بیا د ماشومانو دپاره چې 2 غنټې دې زموږ سترګې پټې وي اوده دي، دا څونه ضروري دی؟ خوب خو چې د ټول بدن دپاره ضروري دی او چې څونه بدن دپاره ضروري دی دونه سترګو دپاره هم دی. لکه یوزولي چې ایج باندې ده ماشومانو کې، مطلب هغې بوی چې یاره 10-12 غنټې دي، بیا چې ایج زیات شي چې نو ینګ ایج کې وایي چې یاره 8 غنټې خوب پکار دی، بیا چې لږ عمر نور زیات شي نو هغې وایي چې یاره 6 غنټې هم ډېر دی لکه، نو دا دې اخره کې ته بیا وتښتي جي خوب داسې ایج ته لاړ شي جي بیا ډورځي نه. دغه تاسو افتاب زه به لږ غوندې بیا ستاسو خبره ستاسو نه به یې پخپله واخلم، تاسو وختي تپوس کولو چې موږ سره ټریټمنټ آپشن څه دي د دې شوګر دپاره، نو دې کې جي که شوګر کې موږ 2-3 ټایم کې انټرونشنز کوو. یو دغه دی چې شوګر رګونو پرده کې پړسوب راولي، خاص هغه ځای کې جي چې کوم باندې موږ لیدل کوو، یعنی پریسایز ویژن دپاره چې کوم ځای په کاریږي هغې کې پړسوب راشي. او دویم دا چې دا وختي موږ ډسکس کړه خبره کوله چې سترګو کې وینه راشي، نوي رګونه جوړ شي او بیا ترې وینه راشي، نو دا دواړه جي د نظر د کمېدو وجه ده په شوګر مریضانو کې چې سترګو کې کم نقصان کیږي جي. نو د دې پړسوب دپاره هم جي او د وینې کمولو یو خاص قسم انجکشن دي جي موږ ورته انټي ویجف وایو جي، هغه هم لګي چې دا پړسوب کم شي او دا نوي رګونه واپس شي او نقصان جوړ نه کړي، او ورسره لیزر هم دی جي. نو دا په هغه سټیج کې دي چې لا کمپلیکیشن ته ډېر نه تللی جي، نو دا افیکټیو هم دي او هغه شی سټاپ دا ارزه کې اویلیبل دي چې د لکه سرویسز چې پریپریس کې چې کوم ټیچینګ هاسپټلز دي ټولو کې خو اویلیبل دي جي، او یو غټ ایریا چې کوم زموږ خیالي چې یاره هغه جوړ دونه سرویسز نه ورکوي هغه زموږ پرایویټ سیکټر دی جي، نو هغه هم یو ډېر لوی ایریا ده چې پروبلی مور دین 50% سرویسز هلته هم خلکو ته پرووایډ کیږي، ټیک ته په پیسو به کیږي، کاست به وي خو سرویسز اویلیبل دي. دغسې په سرکاري اسپتالونو کې چې څونه دي جي ایون ډسټرکټس کې نو زموږ د آی ریلیټډ جي موږ په دې خوش قسمته یو چې کوم انفراسټرکچر یا هیومن ریسورس دی او په ډسټرکټ لیول باندې نو هغه هم ډېر سټرانګ دی جي او هلته هم دا شیزونه اویلیبل دي ایګزیکټلی جي. او صرف دا ده جي چې اوس وختي افتاب خبره کوله چې اوس زموږ په آی کې هم ډېر سپیشلیټیز راوته، سوپر سپیشلیټیز دي، او هغه داسې دي چې د سترګو او فرنټ پردې ځان له سپیشلیسټ وي جي،
د تورو اوبو ځان له دی جی د ریټینا چې کوم یا دغه دی موږ شوګر والا یادو چې زما فیلډ هم دی سرویسز بیا شو اپټومټري پکې بیا لشي ایگزیکټلی د ماشومانو د سترګو ځان له دی جی نو دا ځان له ټول نه سپیشل ان شاء الله جی په دې باندې په مختلف فیلډ باندې به تاسو راځئ تاسو کوم ټیم چې ریجی هغې ته موږ هر کله وایو ان شاء الله راتلی شي لکه څنګه خب بیا په دې کې نشر پروګرام د کم زموږ پروینشل لیول باندې یا نېشنل لیول باندې چې کوم په دې کې سرویسز په ډسټریکټ چې کوم پریپریس دا دغه ان شاء الله تاسو راځئ ډېره مننه خوشاله اوسئ ډېره مننه جی بالکل خبرې اترې کېدی جی پروفیسر ډاکټر ثناء الله جان صاحب سره خبرې اترې کېدی د افتالمالوجي کوم پروفیسر دی د سترګو د رګزونو کوم ډاکټر پروفیسر یې سره خبرې اترې کېدی زو خبرونو طرف ته بیا به راځو موږ سره اوسئ